السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو زنانه د هغه د عمرې ته د بخاوند د اجازت نه بغیر تلی شي او کنه. جناب محترمه چې څومره نفلي عبادتونه دي، عمره هم سنت ته فرض نه ده، نو نفلي عبادت ته چې څومره نفلي عبادتونه دي، هغه نفلي عبادتونه به د خاوند د اجازت نه بغیر ښځه نه کوي چې هغې کې د خاوند د ضرورتونو سد باب راځي، چې د خاوند ضرورت بیا د پوره کېدو کې مشکل راځي، نو هغه عبادت کې به ښځه خامخا د خاوند نه پوښتنه کوي. لکه مثلا روژه نفلي روژې چې ښځه نیسي، دا د خاوند د اجازت نه بغیر نشي نیوی، خاوند نه به اجازت اخلي، ځکه کېدای شي د هغه غرمه کې اراده وي او دا به ورته ما روژه نیولې ده، یا مازدیګر کې طبیعت برابر شي دا به ما روژه نیولې، نو د دې وجې نه د خاوند د اجازت نه بغیر هغه نفلي عبادتونه نشي کوی. نو فلهذا عمره هم یو نفلي عبادت دی. نو کدا ښځه د سیوي چې خاوند مکمل هم دلته پریخي کنه، دې ته راځي نه او ضرورت هم دلته پوره کېدو ډېره مسله پکې نه، نو بیا خو کلاړه نو بیا خیر دی، ځکه دا د بنوري ټاون والا لیکلي، خو لیکن په فتاوا عثماني کې صراحتا لیکلي دي چې هغه ښځه د خاوند سره چې کور کې هلته یوې ښځې ورته اوږد سوال را لېږلی 4-5 جزونو باندې مشتمل دی، خو یو جز پکې دا دی چې زه د خپل زوی سره ځمه عمرې ته د خاوند د اجازت نه بغیر، نو هغه ورته وایي که تا باندې حج فرض نو بیا خو بالکل تلی شي. فرضي حج نه ښځه خاوند نشي منع کولی. بیا درته وایم د فرضي حج نه چې په ښځه حج فرض شوی د هغې نه خاوند نشي منع کولی، دا باقاعده طور سره په فتاوا شامی کې کتاب الحج کې باقاعده طور سره اوږد عبارت دی، فلیس له ان یمنعها من حجة الاسلام، سړي ته د دې اجازت نشته چې ښځه د فرض حج نه بند کی، نو نشي بندولی، خو کله چې ورسره محرم وي، یعنی ورور ورسره یا زوی ورسره یا داسې یو محرم سړی تری مامای، نو بالکل ورسره تلی شي. ښه نو اوس راځو دې ته، نو بیا د هغه ته سوال کړی، نو بیا دی ورته وایي اگر آپ پر حج فرض ہو چکی ہے، اگر آپ حج فرض کر چکی ہے، وای کتا چرته فرض حج کړی تو نفلی حج یا عمرے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں. دا وګوره نو نفلی حج د پاره یا د عمرې د پاره سړی تللی نشي د خاوند د اجازت نه بغیر. آپ کو انشاءاللہ گھر بیٹھنے نیت کے ذریعے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. وجه چون کې نه دی پرېږدي د خاوند، نو چې بیا په کور کې پاتې شي او دلته اوسېږي، نو د دې به انشاءاللہ تا اجر ملاویږي. او که تا باندې وایي حج فرض اور آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ اوږده کیسه پکې کړې، نو بیا بالکل ورته تللی شي. دا مسله فتاوا عثماني جلد 2 صفحه 203 کتاب الحج کې را نقل کړي. سلام.